آنلاین څنګه پیسې پیدا کولی شم؟ اکثر خلک دغه فکر کوي او په همدې باندې ګوګل سرچونه هم کوي، خلک نه پوښتنه هم کوي. زه به تاسو دوه اسانه طریقې د آنلاین پیسې پیدا کولو وښیم. یو دا دی چې خپل وخت ورکړئ، یو دا دی خپل خدمات ورکړئ. وخت څنګه ورکړئ؟ چې ته په یو څه شي باندې پوهېږې، یا انجینر یا گرافیک ډیزاینر یا ویب ډیولپر یا یو ایکس واي ډیزاینر یا ډیټا ساینټیسټ چې په هر څه پوهېږې، هغه شی ته چې آفلاین یو ځای کې وظیفه کولی شي، همدغه شی ته آنلاین هم خرڅولی شي. لیکن دغه شی به وخت پورې محدود وي. مثال درکړم، ته یو گرافیک ډیزاینر یې، ته هلته ځې خلکو ته خپل کارونه ښکاره کوي، دغه کار کولی شم. خلک ستا پروفایل ګوري، که هغه اپ ورک دی، که فایور دی، که دریبل دی، د خدای بله پلیټفارمونه دي، هلته خپل اکاونټونه جوړئ، ستا کار خوښوي او خلک ته تماس نیسي چې دا کار زما یو ډیزاین درته یې وکوه. یا په اپ ورک هم چند خلک واچي چې ما ته دغه شی کار ما ته پکار دی، دغه ډیزاین کوي او هغه ته ښکاره کوي، دی خوښیږي او هغه اخلي. یعنی لنډه خبر دا ده چې هر هغه شی ته آفلاین خرڅولی شي، هغه مسلک ته آفلاین چاته ورکوي او بدل کې پیسې درکوي، هغه ته آنلاین هم خرڅولی شي. یعنی ما ته دا ډېر جالبه وه چې یو کس فقط زوم میټینګ اپ انسټالوي، کانفیګر کوي، میټینګونه جوړوي، په همدې طریقه باندې 1,10,000 ډالر پیدا کړي وو. یو دا طریقه ده. دویم طریقه څه شی ده چې ته کولی شي مثلا آنلاین پیسې پیدا کړي، چې دا بهترینه طریقه ده چې یو آنلاین پروډکټ جوړ کړي. آنلاین پروډکټ څه ته ویل کېږي؟ د باندې مثلا ډېر زیات فکر وکړي. ته کولی شي یو گیم جوړ کړي، کولی شي یو اپ ډیولپ کړي او په هغه باندې ایډسنس کې ایډورټایزمنټ یا نور لارونه پیسې پیدا کړي، یا یو ساس اپلیکیشن جوړ کړي، سافټویر از ا سروس. که هغه هم نشي کولی، یو ټیم جوړ کړه. زه یو کس پېژنم په الیور نوم باندې چې هغه کافي انکم، فقط یو ټیم نه لري او د 10م کال دی چې یو ورډپریس ته مې ډیزاین کړی دی او هغه خرڅوي. بعضې وخت کې ټمپلیټونه دي، که هغه د یو ایکس واي ټمپلیټ دی، که هغه د موبایل اپ ټمپلیټ دی، که هغه د یو بوتل ډیزاین ټمپلیټ دی، که هغه یو مختلف ټمپلیټونه دي، خلک آنلاین اچي او چې څوک ستا ټمپلیټ ته پکار دی ډاونلوډوي. حتی په اکاونټینګ کې کولی شي یو سکل کې یو ایکسل کې یو ښه ټمپلیټ جوړ کړي او آنلاین یې خرڅ کړي. یعنی اول اوور فقط همدنه $1,000,000 پیدا کړي دي. لکه څنګه چې علي ابدال خپل آنلاین کورسز لري، آنلاین ټیچینګ کولی شي، په هغه کورسز کې د افغان 15 کورسونه لري. په حتی په څنګه چې غذا پخه کې، څنګه چې ته ځان ته یو ویډیو ایډیټ کې په ده باندې کورس لري، په هغه کورس کې د کال $1.2 million انکم لري. یعنی دا به ډېر جالبه وي چې ته پوه شې چې په څه شي باندې ته پیسې پیدا کولی شي آنلاین. یعنی یو شي باندې ته فکر نشي کولی خو واقعا پیدا کولی شي. بعضې تاسو ورشئ وی ګورئ، په جاپان کې حتی چا سره آنلاین صرف خبرو باندې، مشهورۍ باندې خلک پیسې پیدا کوي. یعنی داسې کسان شته دی چې فقط بزنس ایډوایز ورکوي، مشهوري ورکوي، آنلاین پیسې پیدا کولی شي. آنلاین پیسو پیدا کولو طریقه دوه ده. یو دا چې خپل خدمات خرڅئ، هغه سره وخت محدود دی، یعنی خپله ته پکې کار کوي، که کله کې ویدې پیسې څوک نه درکوي. دویم دا دی چې آنلاین پروډکټ لري، او آنلاین چې لري چې هغه تا جوړ کړی دی، که کولی شي چې هر څه شی وي، یو ټمپلیټ دی، اپ دی، یو ډیزاین دی، یو کورس دی، چې هر څه شی دی یو دفعه جوړی او دوامدار هغه ډیجیټلي خرڅوي. هغه ډیجیټل سرمایه ده ستا، یو ښه بهترینه ویډیو ده چې هغه دوامداره خلک ګوري، اعلانات پرې راځي، ته پیسې ګټي. نو آنلاین پیسې پیدا کول یو سخته کار نه دی، خو ته باید ځان سره دا سوال جواب کړي چې څه شی لرم آنلاین خرڅولی شم. یو زه یو سکلز لرم، یو خدمت لرم چې زه خرڅولی شم، یو کیفیت لرم چې یو انجینري چې هر څه شی که نه کولی شي، ورنه کې مختلف کورسونه لرو په یو ایکس واي کې. زما په نظر په 6 میاشتو کې سړی کولی شي یو شی زده کړي، آنلاین خرڅ کړي او ښه انکم ولري. که چېرته نور څه نه وي، یعنی ښه پوهېږي، که چېرته دغه بخش کې ته نه یو ماشاءالله دنه زیات پوهېږي، نو ته یو ټمپلیټ جوړ کړه، یو ډیجیټل پروډکټ جوړ کړه، که هغه په ویډیو فارم کې دی، که ټمپلیټ، هر څه شی چې دی هغه آنلاین خرڅ کړه چې ته ویدې ویښي په دنیا هر ځای کې خلک یې درنه اخلي او تا ته پیسې راځي او $1,000,000 ته پیدا کولی شي. زما په نظر موږ په یو حالت د دنیا کې ژوند کوو، په یو وخت دنیا کې ژوند کوو چې یو شی پکې ډېر اسانه دی، هغه پیسې پیدا کول دي، که څوک پرې پوه شي. بس خلاص، دا دوه طریقې دي څنګه آنلاین پیسې پیدا کولی شي.